السلام علیکم. زما د طرفه او زما د ټول خاندان د طرفه دې تاسو ته او ستاسو ټول خاندان ته د وړوکي اختر خوشحالیانې ډېرې ډېرې مبارک شي. نو دا چې کوم دی نو زما د وړوکي اختر کپړې ګورو چې واغوندو چې خوند کوي بیا او که نه کوي دا خو به وروسته پته لګي. او د دې سره سره مې دا چې کوم دی نو ورسره سپلی اخیستلي دي. صحیح ده. کله چې زمونږ ځواني وه نو دغه شانتې سپلی به هم پخپو کولې شوق و. د هغې نه بعد بیا زه اوس اکثر بوټان پخپو کوم او وړی ژمی خو یو پیره مې بیا دا واخیستلې. نو ګورو چې څه کېږي. صحیح ده. دې نه بعد به ځو د خیره سره د اختر مونځ له ښه جي. نو دا ټیم مونږ اوس د هریچند ګراونډ ته راورسېدو. دا د هریچند ګراونډ دی. دلته کې د جنازې هم کېږي، د اختر مونځ هم کېږي او کرکټ ټورنمنټس دلته هم کېږي. غټ ګراونډ دی ماشاءالله. ډېر زیات خلک راغلي، مسلې سټارټ دي او نور هم خلک را روان دي. مونځ ته لا ټایم شته نو څه خلک لا را روان دي اوس هم، او چې کوم موجود دي نو هغه هم ماشاءالله ډېر زیات خلک دي. ښه نو سپلی او کپړې خو ماشاءالله ګزاره کوي. ښه جي. دا زمونږ د کور واړه دي، زما ورېرې او ورېرونه دي. په دې کې یو کس دوه میسنګ دی، ګنې ماشاءالله سم پرایمري سکول دی. د ټولو خو انټروډکشن زه تاسو سره نشم کولی، بیا ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي. نو بس ما وی چې په یو ځای باندې دې لږه شارټ شانتي ویډیو وکړمه. تاسو ته خو پته ده د ویډیوز جوړول چې کوم دی نو پوره ایکسپیرینس غواړي. نو په دغه فیلډ کې زما ایکسپیرینس نشته. لږه ډېره ویډیو شیر کړه. اختر چوټیانو نه پس به د خیره موږ د خپل لیکچرو ته راځو واپس. نو فلحال ریپروډکشن چپټر شروع دی. په ریپروډکشن چپټر کې بله ورځ اوجینسیس ټاپک ښه په ډیټیل باندې شوی دی. ویډیو لږه اوږده ده خو انفارمیشن پکې ډېر زیات دي. او چې د خیره دا ریپروډکشن چپټر کله ختم شي نو د هغې نه بعد به بیا د خیره چې کوم د فرست ایئر اولنی چپټر دی سیل سټرکچر اینډ فنکشن، نو په هغې باندې به د خیره بیا سټارټ اخلو.